او ملګرو دا د زما ډاکټر صاحب زما اکثر معده خرابوي ښه ته پسې دنده رالمه نه دا معدې السلام علیکم سلام څنګه له خیر برابرې معده ولې خرابېږي په مخ د خلکو ډېر تقریبا په 100 کې 95% معدې د خلکو خرابېږي اصل کې دلته کې خوراک داسې دی چې دا غونډه تلاجو خوراک دی یعنی پریز دی کنه نو پریز خوراک چې کم دی تاسو خپل چې په نیچرل کې په پریز کې ډېر غټ پراخ دی دا ولیک د لیکيږي سٹاک دی کو چرګ دی نو هغه ځان لا یعنی تقریبا چې 15-20 ورځې کې دوی غټ چې جو حلالي کی نو 15-20 ورځې به چرګ سي بیا چې کله حلال شي نو بیا په تلاجه کې پروتي خلک بیا د خبره چې هوټل والے راوړي هوټل والے ځان له 15-20 ورځې دلته پراته کو غوخه د نو غوخه ځان له پریز دا نو سبزی مونږ خورونه دلته بالکل سبزی د مخبل نه د خوخه زو تاسو نو سبزی خورونه نو ولې د خبره مېده خو بیا لري په پریز باندې مېده کار نه کوي دا غي وځي زیات تر کوشش کوي چې سبزی خوره او کو بیا خوره نو دا خبره چې من په حکم ملاويږي تازه خوراک کوي کو هغه ګرم یو کو لیکن تازه خوراکي نو دی وځي نه زیات تر موږ ته مسائل د سٹارټوي زیات تر مسائل داري چې مسالې خو بل یعنی دا بریانې دی او چرګان دی بروستونه دی دا خبره په پته راته نشته چې پریز دی کو نه دی نو دغه مسلې دی دغه نه چې لګ موږ پریز کو ان شاء الله امید د الله نه کوم چې زر تر زر به ان شاء الله چې څنګه مې دې کور شي او دغه خبره د موږ کوین جو کوشش وکړو دا ډیر زیاته او تن کې کوم ځای خیره زه د ملکن درګې دا غزن تعلق ساتم ملکن درګې نه جی نو مې یاسر اقبال دی او بس د خیر دغه زموږ دغه دی روزګار دی جی دغه روزګار دا خدمت دا یو پیل دی هغه اباسین سے وی په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بنی آدم چې په کار شي سړی خو به دا چې میوند نه سي سکه په قد باندې چې نار شي سړی نو دا یو خدمت دی او څنګه شعر مې به خدرځي کنه شعر را لده خاص نه راځي ګورم خو بس دا خبر زنده مصر به خدرځي کنه اخو زمونږ د ملکان په دغه کې مشهور دی چې د ملکان په سر به خېجو او په پنجدار سبلو هم خو ډېر زبردست بلوم ناستل تکي زراشه به چاره ختم دی ورشه راشه لږ د سره وکړه زه د کمیشن تعلق ساتي دیر تیمرګر تعلق ساتم اجازه حق منوم دی خادر تیمرګر او زبا تاسو ته فیر ویم ارشاد ورته په ناس پښین چمن کې سره ون ملګری دي او خیر ده کته نه استا یا دې ملګری ډېر زبر دین دلته کې ناس دي خلکو خدمت ته ډېر مننه ملګرو سلام علیکم الله خلا قربان خوشاله